په اسلامیت کې دې زمونږ د ملت سیال راوړي نړۍ دې راشد دې امن دې وصال راوړي. د ننګرهار زندانونو چارو سمون ریاست کې د توبې شپه تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره ترسره شوه چې پکې د زندانیانو ترڅنګ یو شمېر مسؤلینو، شاعرانو، ادیبانو او د فرهنګ مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار زندانونو چارو سمون رئیس مولوي سهیل سید وویل زندانونه اوس د پخوا په څېر د شکنجو او تعذیبونو مرکزونه نه بلکې اوس زندانونه مدرسې، پوهنتونونه، ښوونځي او د اصلاح مرکزونه دي. زندان ته مو مشاعره راوړه په دلته یې برابرو. دلته هغه بهر نه میلمانه راځي، شاعران ملګري راځي، علما راځي، د دې په خاطر چې د تاسې لپاره تفریح هم سي، د تاسې فکر هم بدل کړي یو څه او د تاسې لپاره د اصلاح سبب هم جوړ شي. نور د موږ کوشش دغه ده چې په زندان کې، په داخل د زندان کې، په داخل د محبس کې تاسې ته سهولت رامنځته کړو، تاسې ته داسې پروګرامونه برابر کړو تر څو تاسې ځان داسې محسوس نه کړئ چې زه بندي یم یا زه په قید کې یم. تاسې په داخل د زندان کې داسې یوه فضا درته رامنځته کړو چې هغه یوه ازاده فضا وي لکه نن چې ګورئ. مشاعره کې ګڼو شاعرانو، نعتخوانانو خپل لیکلي شعرونه او ترنمونه د مشاعرې ګډونوالو ته واورول چې د غونډې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخ شول. دومره ډیر زیات شي خفګان کله کله او چې په ما تنګ شي جهان کله کله د آزادۍ د ژوند سبق ورکوي او ملګرو خوي زندان کله کله. یو اسلامی امت دفاع ته ښه په نره ولاړ، زه د خالد له غشیو غشی د اجل پاتې یم. افغانستان یم ښه د نن غیرت تاریخ لرمه، په ایماني زیور سمبال یم او اتل پاتې یم. الله تیر کړې د غم ورځې او شپې وې په هېواد کې مو ظلمونه وکړه ژړاګانې د غوټیو جنازې وې د وحشت سپېره بادونه وکړه. مجاهد یو ماتو مغرور ظالم سرونه، مونږ هغه نه یو چې ازار اخلو زړګي ماتو او د شهادت جام پسې دومره تیږي تیږي ګرځو چې د دې تندې ماتېدو پسې تندې ماتو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د ننګرهار زندانونو چارو سمون ریاست له لورې د زندانیانو د فکري سمون، اصلاح او تفریح په موخه بېلابېلې برنامې ترسره شوي دي.